د هادي میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات او ښې پیرزنې مې ومنئ هیله لرم چې ټول به راته راکه روغ وایاست او د صحت په جامو کې وایاست قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا دا دې راغلی یم تر یو وروره پورې نن د ده سره مجلس کوو نن د ده پر کسب و کار غږیږو دی کم مسلک لري او که څه هم دا دې معلومیږي زه بلاوس درته واضح کړم چې دی نو دغسې خوندور پیرني پخوي شیریخ جوړوي همداشان فالوده او نور دغه درته برابروي نن د ده پر کار غږیږو چې دی له کومو شیدو څخه دغه پیرني و شیریخ جوړوي او همداشان کاروبار یې څنګه دی که څه هم اوس ورځ تر بلې ګرمي مخ پر ختمېدو ده نو د دوی په کاروبار کې کم تغییر راولي که نه راولي کې راولي هغه کم تغییر دی دوی په ژمي کې څه کوي په ژمي کې بېکاره کښېني دوکان تړي کې نه تړي د ژمي لپاره دوی کوم تولیدات لري ځکه د دوبي لپاره هغه د دوی شیریخ لري او فرض مثال دغه پیرني لري ښه تیرې اډې کې د تیرې اډې دغه خام چې دی دا عمومي صداقت پمپ پر مخامخ ښه داسې پوره ادرس ورکړه چې دا لیدونکي ممکن بیا درته راشي نو انشاءالله داسې معلومداره ځای دی مخامخ صداقت پمپ دی دغه تیرې اډې چوک دی ښه قدرمنو دوستانو بس تیرې اډې ته چې راورسېدلاست د سمان د پله د خوا چې هم لار راغلې ده د برېښنا کوټ د عمومي پله څخه یا هم د عمومي لاره دغسې راپورته شوې ده تیرې اډې ته څنګه راورسېده دا صداقت پمپ دی یو غټ پمپ دی دلته هغه پمپ پر مخامخ قبلې طرف ته نو بل شریخ والا به نو نه یې دلته وه ستا دې خوا ته د کوڅې په خوله کې هغه بیا کښته ځي لږ ښه ده د کوڅې په خوله کې داسې شوي نو دلته زموږ څنګ ته د نو دغه د ده ځای دی د دوی څنګ ته نانوایي ده او بیا دلته د ګلان هم کرلي دي پر ګلان یې باید وپېژنئ ښه د دې ځای را شروع کوو ښاغلي فضله خانه چې څومره وخت یې د دوکاندارۍ کېږي دوکانداري خو نو ډېر وخت کېږي خو دغه ځای چې مپاله کړې دي د دومه څانګه ده بلې د دې مو داسې یو کال کېږي ښه یو کال کېږي اندازه شاوخوا و ښه په دغه یو کال کې څونه ګراکان دې در اوسه پورې را جلب کړي دي ستا انشاءالله شکر دی الحمدلله بس راځي کله راځي نوي ګراکان راځي ښه داسې عمومي ګراکان لرئ راځي و راځي ځینې وخت داسې کسان دي چې مثلا اډرونه لري ستا هغه ډرونه هم ستا داسې د خوشحالۍ محفل یې جوړ کړي لکه دسمال جوړه یو بل شادي نو دغه لپاره بیا اډر راکړي ښه دغه دپاره هم تاسو داسې اډرونه جوړوئ نه ښه خدای مو روغ لره جوړ اوسئ دغه پیرني او شیریخ د کوم شیدو څخه جوړوئ ځکه اوس که وګورو قدرمنو دوستانو د پوډري شیدې هم په بازار کې بیخي ډېر سوي دي او زیاتره کسان یې ممکن کاروي نه پوهېږم چې دوی د پوډري شیدو څخه استفاده کوي او که نه د طبیعي شیدو څخه تاسو د کومو شیدو څخه استفاده کوئ و پوډري شیدې خو شته خلک یې کاروي سته خو موږ خپله د غوا شیدې کاروو ښه خو د وخته ګراکان لرو چې هغه یې د ارغنداو سهار وختي راته راوړي نو هغه بیا د غواو شیدې دي هغه موږ خپله یې کاروو د پوډري نه کاروو ډېر ښه خدای مو روغ لره دغه شیریخ چې تاسو جوړوئ د دې مواد څه دي یوازې وچې کلکې شیدې دي او که نه نور مواد هم لري که نور مواد لري دغه شیریخ تاسو چې جوړوئ په کوم ترتیب یې جوړوئ دا خو اول دغه ساده شیدې موږ راوړو دوی بیا خپل مواد لري چې نشاسته ورته وایي پوډر دی اوړه دي نشاسته نو دغه ورلېږي او بره ده او دغه شیدې خو نو سپینې د دې لپاره بیا موږ یو رقم رنګ انتخاب کړی دی چاکلیټي رنګ ورته وایي هغه ورچو ښه نو بره داسې ژړ راسي لکه اوس دا پیرني چې ده ښه دغه ډول چې دی نه دغه ډول چې تاسو دغه شیریخ پشکې جوړوئ دا بیخي که قدرمنو دوستانو وګورو بیخي د پخوا د وخت څخه دی
اوس هم دا تاسو استفاده ځینې کوئ داسې ماشینان نه دي راوتلي چې در دې تاسو تېر سئ او داسې یو ماشین ورته کښېږدئ شته دغه رقم یو برقي ماشینان جوړ شوي دي نو هغه داسې د ډېر کار دپاره دي د غټو غټو ځایو دپاره دي او ګران دي هغه برق غواړي ښه برق هم غواړي برق هم غواړي او ګران هم دي هغه په وسه مو نه ده پوره وسه نه ده پوره باید الله دې ژوندی لره دا پیرني بیا څه رقم جوړوئ پیرني دغه شیدې دي دغه نشاسته ورلېږي مثال د خبرې په پخېدو کې برا ورلېږي هغه چاکلیټي رنګ دی بیا د خپل وخت لري جوش غواړي دونه وخت به جوش ورکوي بیا دې خوندور راځي د شریخو د پیرنیو ترمنځ دا دی چې شریخ په یخي کې جوړېږي او پیرني چې دی په اور باندې پخېږي شریخ شیدې هم پخېږي هغه هم پخېږي هغه هم پخېده غواړي هغه هم جوش غواړي هغه شیدې پخېده غواړي واري دې ته چې دا کلک دی مثال د خبرې د شریخ کلک دی د دې پوډر یو څه زیات دی ښه هلته سره ونیول شي ښه یعنې دغه نشایسته او دغه ځینې پوډر نشایسته چې ده دا وړه دی غنمو مغز دی دا ښه دغه د دې ته څه اضافه ورلېږي در شریخو چې بیا دې سره ونیول شي بله دا چې په دوبي کې مو کارونه ممکن در ژمي به ښه وي ښه په ژمي کې تاسو کوم تولیدات لرئ په ژمي کې دکان تړئ او که یا بدیل یې لرئ یاره خو داسې یو سپک بدیل یې لرو خو داسې پوره هم نه خو بیا هم هغه فالوده موږ جوړوو ښه هو دا فالودې وخت په ژمي کې بیا فالوده دلې کارېږي دا خو د کندهار یو شی دی نه بله نو په ژمي کې بیا فالوده پخوو فالوده کارېږي فالوده به تاسو هم خوړلي قدرمنو دوستانو نن به وګورئ چې فالوده څنګه دی جوړوي ځکه یو رقم هغه سپین هغه دغه پکښې وایي میرواري پکښې وایي چیش دي هغه څه رقم جوړېږي دا به هم نن فیضله خان راته ووایي راته تشریح وکړي ښاغلي فیضله خانه د فالودې هغه کوم دغه چې دي هغه څه رقم جوړېږي هغه څه رقم پخېږي فالوده چې دا هغه هم د هغه شیدې دي د هغه یې اوړه دي د هغه یې رنګ دی یو بران ورلېږي فالودې ته ښه د فالودې دغه کوم هغه په مجموعه کې چې دې ته بران ورلېږي د هغې ساده یي شیدې وړه هغه رنګ سره ګډې پاخه سي مثال خبرې خپل جوش ورکول سي پرېښودل سي د بره چې د هغه بیا په هغه ژړو شربتو ګډېږي ښه هغه ژړ شربت ورسره یې نو هغه بره چې دی هغه بیا په هغه شربتو ګډېږي او دغه میرواري بیا څه رقم جوړېږي دا میرواري هم دغه د اوبه دي او دغه نشاسته ده د دغو څخه جوړېږي د دغو څخه جوړېږي بیا خپل ماشین لري چې پاخه سوله دی داسې ګرده په یوه دیګ پخېږي ماشین تولیږي بیا په ماشین کې کښېښول کېږي لکه هغه ماچې لکه د ماچو ماشین دغه رقم لکه د ماچو ماشین یا لکه د چپسو ماشین دغسې ماشین دی دا بیا په کښېښول کېږي هغه میرواري په اوبو کې راوځي او باره دی بیا په اوبو کې پراته وي چې یخ سي باندې میرواري سي ښه دا خو بیخي ښه دی دا خو ښه کسب دی یعنې دغه کسب تا خپله یو ځای شاګردي کړې وه که نه د محترم حاجي صاحب ستاسو والد صاحب څخه در پاته میراث دی نه دا ما شاګردي نه ده کړې دا د وخته څه مثال د خبرې هغه زموږ حاجي صاحب یې کړي دي نو هغوی زده کړي دي هغوی شروع کړي دي اوس موږ وکړو ښه د هغه وخت یعنې هغه ښه ویلی دي چې وایي د پلار او د نیکه کسب سړي ته پاتېږي و هغه کسب موږ ته راپاتې دی بس موږ هم هغه کوو بل کار مو نه دی کړی بس هغه د دې کسب دی مخکې لیدونکو ته په دې وروستیو کې یو ښه ښایسته پیغام وایي یو جالبه پیغام وایي چې در باندې راغلی البته خاطره ووایه چې در باندې راغلی وي یا مثلا داسې څوک راغلی شریخ یې ډېر درڅه غوښتی چې تا پیالې ورته ډکې کړي او دوی درڅه تللي یا فرض مثال جنجال یې درسره جوړ کړي نه هغسې خو لا نه کوي دا خلک چې شی پرېږدي مثال خبرې چې داسې اډر راکوي هغه در مخه موږ ته یو هغه بیانه رقم پیسې راکړي نو بیا هغه شی موږ ورته تیاروو چې دی کور ته وړي هغه مېلمستیا ته وړي خوشحالۍ ته وړي هغه بیانه یې راکړې در مخه داسې راغلي چې مثال د خبرې په شناخ کې مو یو شی ورکړي هغې د هغه مخه پسې وړي بیا نه دي راوړي بیا یې نه راوړي هو ډول یې وړي دي پیالې یې وړي دي دا شیان یې وړي داسې شیان هم بیا ته زه ورکوو خیر باداره قدرمنو دوستانو لږ پاته دغه هنداره مې ورماته کړې مشکل نه لري ښه د ډېرو بخښنې سره دغه شیان هم تاسو ورکوئ که یا چې دی دغه خوشحالۍ ته یو شی زموږ څخه غواړي نو خو دا بیا په دا ډول کې ورکوو شي ښه ښه سره برابر کړو سم یې کړو اباره یې ویسي نو داسې وخت راغلی دی چې هغه پیالې او شیان یې راته وړي بیا مو نه دي بیا تاسو خپله نه ورسره ځئ یا موږ خپله نه ورسره ځو بس دې ته په لاس ورکړو بله دې وړي هلته خپل دوی پوس وکاره پوس موږ برابر کړي ما پیالو ته اچول غواړي پیالې هم ورکوئ پیالې هم ورکوو او اوس یې نه ورکوو ښه اوس یې نه ورکوو اعتبار یې خوړلی دی اعتبار یې وخوړی یوه سړي د ټولو اعتبار وخوړی دا کیسې حتما شته ځکه قدرمنو دوستانو اوس وخت کې دوه کسه داسې کارونه وکړي چې هغه بیخي د زغملو نه وي عباره د ټولو دپاره دا در وتړي نو خو دغه شی دوی ته پیدا نه کوي موږ ته ډېر تاوان کوي بله الله دې ژوندی لره فیضله خانه په وروستیو کې د لیدونکو ته څه پیغام څه وینا ده بس خو الله دې ژوندي لري
یو د بل عزت وکړو یو د بل قدر وکړو د ځانو عزت وکړو دغه ټکرونه ډېر سوي دي د دا خلکو څه میله ده چې احتیاط وکړي ترافیکي قوانین پر ځای کې د خپل کور د خپل ځان لپاره باید کورنۍ خدای مو روغ لره خدای مو روغ لره قدرمنو دوستانو تر یو بلې داسې خپرونې چې بیا زه ستاسو درنه چوپړ ته راځم تاسو پر لایزال سره رب سپارم ښه وختونه ولرئ او ویډیو در سره شیر کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او هغه زنګوله مو وشرنګوئ چې بل وخت هم همدغه خپرونې چې موږ پورته کوو یا اپلوډوو تاسو پورې ورسېږي ژوندي دې یاست خیر اوسئ